تازه خبر امرالله صالح وایي د پاکستان هوایي ځواک له سپین بولدک څخه د طالبانو د نه شړلو رسمي خبرداری راکړی دی. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي د پاکستان هوایي ځواکونو رسمي خبرداری ورکړې کله سپین بولدک د طالبانو د بیرته ایستلو هڅه وشي دوی به یې مخه ونیسي. امرالله صالح د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه باندې ویلي دي چې د پاکستان هوایي ځواک اوس په ځینو سیمو کې له طالبانو سره پایځایي مرسته کوي. ښاغلي صالح لیکلي د پاکستان هوایي ځواک افغان پوځ او هوایي ځواک ته رسمي خبرداری خپور کړي چې که د سپین بولدک له سیمې د طالبانو د شړلو هر ډول هڅه وشي له پاکستان هوایي ځواک سره به مخ شي او پر شا به وتمبول شي. امرالله صالح نور تفصیل نه دی ورکړی چې د پاکستان هوایي ځواک په کومو سیمو کې له طالبانو سره فضایي مرستې کړي او نه یې په دې اړه څه ثبوت وړاندې کړی دی. د پاکستان پوځ او هوایي ځواک تر اوسه د امرالله صالح دعوی او تور ته څه جواب نه دی ویلی. افغان حکومت تر دې مخکې پاکستان له وسلوالو طالبانو سره په مرسته تورن کړي چې پاکستان یې تورونه په کلکه رد کړي دي، خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان پر هوایي ځواک له طالبانو سره د مرستې تورونه لګیږي. امرالله صالح دا خبرې په داسې وخت کې کړي دي چې د طالبانو د شورا چهارشنبې په ورځ له پاکستان سره پر پوله د کندهار پر سپین بولدک ولسوالۍ برید کړی او د نیولو دعوه یې هم کړې ده. د طالبانو لخوا په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د پولې پر لویه دروازه د افغانستان د بیرغ پر ځای د طالبانو بیرغ لګېدلی او د سپین بولدک په بازار کې هم ګڼ شمېر خلک د طالبانو بیرغونه په لاس کې ګرځي. افغان چارواکو نن د پنجشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې سپین بولدک ولسوالۍ یې بیرته له طالبانو نیولې، خو طالبانو یې دعوه رد کړې ده او وایي چې ولسوالۍ اوس هم د دوی په لاس کې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو طرفه لیدلی وي. کومه دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.